أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. سورة الاعراف انزات ایم نمبر آیات تے مخی آیاتونو د انبیاء علیهم السلام واقعات د دلیل نقلی په طور باندې بیانېدلو. د څلورو انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر شول. د آیت کریمه نه به پنځم واقعه شروع کوي چې هغه د شعیب علیه السلام ده، او دا هم دلیل نقلی دی په توحید د الله رب العالمین چې شعیب علیه السلام الله رب العالمین مدین ته رالیږلی او خپل قوم توحید طرف ته دعوت کړو، او دارنګه د شیطان د تابعدارۍ نه منع کړو. کوم نقصانات چې په دوی کې موجود وو، ناروا اعمال په دوی کې موجود وو، د هغې نه قوم منع کړو. دا واقعه به الله رب العالمین ذکر کوي. وإلى مدین او لیږلی و موږ مدین والاو ته اخاهم رور د دوی شعیب علیه السلام. مدین د اصل کې د ابراهیم علیه السلام زوی و، خو دا ښار د هغه په نوم باندې مشهور شوی و. قال ویل هغه یا قوم اعبدوا الله، ای قوم زما بندگی خاص کې الله لرا، ما لکم نشته دی تاسې لره من اله حقدار د عبادت او بندګۍ غیره سوا د هغه نه، الله نه سوا ستاسې دپاره بل څوک د عبادت او د بندګۍ لایق نشته دی، مددګار د ستاسې دپاره نشته دی، حاجت پوره کوونکی ستاسې دپاره بغیر د الله نه بل څوک نشته دی. قد جاءتکم بینة من ربکم، قد جاءتکم یقینا راغلې ده تاسې ته بینة ښکاره معجزه من ربکم د طرفه د رب ستاسې نه. بینة نه مراد معجزه ده، ولیکن د دې تخصیص قرآن و سنت کې چېرته نه دی شوی دا څنګه معجزه وه، ولیکن د الله رب العالمین پیغمبر دی، پیغمبرانو ته الله رب العالمین معجزې ورکوي. فاوفوا الکیل والمیزان، دې جمله کې اوس الله رب العالمین د شعیب علیه السلام دعوت ذکر کوي چې هغې خپل قوم د هغه نقصاناتو نه منع کړی و، د هغه ګناهونو د هغه جرمونو نه منع کړی و چې په دوی کې موجود و، چې هغه په پیمانه او تله کې کموالی دی. فاوفوا الکیل نو پوره کوئ، الکیل پیمانه کول، والمیزان او تول کول، تول او پیمانه پوره ورکوئ. ولا تبخسوا الناس او مکموئ الناس د خلکو نه اشیاءهم څیزونه د هغوی څیزونه او د هغوی حق د خلکو نه مکموئ. ولا تفسدوا او فساد مکوئ فی الارض په ځمکه کې بعد اصلاحها وروسته د اصلاح د هغې نه. اصلاح دا ده چې هلته شریعت وي، هلته د الله توحید وي، او د هغه نه وروسته په هغه کې شرک راشي او یا دارنګه نور ناروا اعمال راشي. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ذالکم دا کارونه خیر لکم غوره دي تاسې دپاره، ان کنتم که تاسې مؤمنون مؤمنان یې، که تاسې ایمان والا یاست نو دا کارونه ستاسې دپاره غوره دي او په دې اوامرو باندې راتګ وکړي. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله، دې کې بل خطاب د شعیب علیه السلام خپل قوم ته، هغه دا دی چې دوی به په لارو کې کېناستل او خلک به د الله رب العالمین د دین نه منع کول، د توحید نه به منع کول، او خاص طور د شعیب علیه السلام طرف ته به چې کومې لارې تللې وي نو هغه باندې به کېناستل او خلک به منع کول د حق نه. شعیب علیه السلام هغوی ته خطاب کوي چې په لارو باندې مه کښېنئ، د مخکیني قومونو نه ګوره عبرت واخلئ. ولا تقعدوا مکینئ بكل صراط په هره لار کې توعدون چې ویروئ، وتصدون او منع کوئ عن سبیل الله د لارې د الله نه من هغه څوک آمنه چې ایمان یې راوړی وي به په هغه، په شعیب علیه السلام ایمان راوړی وي هغه تاسې منع کوئ د الله د لارې نه. وتبغونها او لټوئ په هغې کې عوجا کوږوالی،
کوږوالی دا دی د الله رب العالمین په لاره کې چې په شکوک او شبهاتو باندې خلک کوړي یا په زور او دارنګه دمکیو او دې څیزونو باندې خلک د الله د دین نه اړوي. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم. دې جمله کې اوس تذکیر بالنعم ورکي، نعمتونه ورته رایادوي. ګوره تاسې باندې الله رب العالمین نعمتونه کړي دي، نو دا کارونه مه کوئ. واذکر او یاد کې اذ کنتم هغه وخت چې وئ تاسې قلیلا لږه، فکثرکم نو ډېرې کړئ تاسې، الله رب العالمین تاسې زیات کړئ. وانظروا کیف کان عاقبة المفسدین. وانظروا او وګورئ کیف کان څرنګه و عاقبة المفسدین انجام د فساد کوونکو. مفسدینو د فساد کوونکو انجام څرنګه و، الله څنګه عذابونه هغوی ته ورکړي دي. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به. دا هم قول دی د شعیب علیه السلام او دا هم تخویف دی، تخویف کې داخل دی. او حاصل او خلاصه دا ده چې ګوره زما دعوت سره به تاسې دوه ډلې شئ. یو هغه چې په ما باندې به ایمان نه وړي، بل هغه چې په ما باندې به کفر کوي. نو تاسې صبر وکړئ، انتظار وکړئ چې الله په چا باندې عذاب راولي. الله ډېر ښه فیصله کوونکی ذات دی. وإن كان او کوي طائفة یو ډله منکم ستاسو نه آمنو چې ایمان لري بالذي په هغه څه ارسلتو چې رالېږلی شوی یم زه به په هغې سره، وطائفة او بله ډله وي لم یؤمنو چې ایمان یې نه وي راوړی، فاصبرو نو صبر کوئ. صبر کوئ معنا دا ده انتظار کوئ. حتی تر دې پورې یحکم الله چې فیصله به وکړي الله تعالی بیننا په مابین زمونږ کې، وهو وغا الله تعالی خیر الحاکمین غوره د فیصله کوونکو نه دی. الله رب العالمین ډېر غوره فیصله کوونکی دی. قال الملأ الذین استکبروا من قومه. د آیت کې اوس جواب د قوم راولګېدلو او ویې ویل چې یا شعیب علیه السلام ګوره که د خپل دعوت نه منع نه شوې او زمونږ دین ته بیرته واپس نه شوې نو موږ به تا او د ستا سره کوم مؤمنان دي دا به زمونږ د کلي نه وباسو. تهدید یې ورکړلو او اخطار یې ورکړلو. قال الملأ ویل غټانو الذین هغه کسانو استکبرو چې لوی کړې وه ځان یې لوی ګڼلو من قومه د قوم د هغه نه لنخرجنک خامخا موږ به وباسو تا لره یا شعیب علیه السلام والذین هغه کسان آمنو چې ایمان یې راوړی دی معک ستا سره من قریتنا د کلي زموږ نه. تا او ستا سره که مؤمنان ملګري دي دا موږ د کلي نه وباسو. دا قانون دی. نبی صلی الله علیه وسلم هم دې ته اشاره کړې ده. کومه خبره چې ورقه بن نوفل نبی صلی الله علیه وسلم ته کړې وه هغه دا ده هر چا چې په حق خبره باندې راتګ کړی دی، حق بیان کړی، توحید بیان کړی دی، رسالت هغه مقصودی بیان کړی دی، هغه سره دشمنی شوې ده او هغه د کلي او د وطن نه شړلی شوی دی. بس دا قانون دی. د دې د وجې نه حق پرسته خلک انبیا علیهم السلام هغه خلک چې په کامله معنا باندې دین بیانوي. یو خدای چې هسې شپ کوي، هسې ځان ته یو انسان موحد وي، هسې ځان ته یو انسان حق پرسته وي، هسې یو انسان ځان ته چې دی نیک انسان وي، ولیکن یوازې هماغه خبرې بیانوي چې عوام په هغه باندې خوشحاله کېږي. د وخت بادشاهان او وزیران او ګمراهان په هغه باندې خوشحاله وي او د هغه سره کوم اختلاف نه، هماغه مسلې بیانوي، نو هغه خود نه ویستلی کېږي چې هغه په کامله طریقه باندې حق نه دی بیان کړی. توحید ته په کامله معنا باندې بیان کړه چې ګوره الله رب العالمین واحد ذات دی، الله رب العالمین یوازې حقدار د عبادت او بندګۍ دی، بل چا دپاره ګوره دا سجدې او ټیټېدل دا نشته دی. الله رب العالمین قانون ساز او مشرع دی، بل چا دپاره اختیار د قانون نشته دی. فیصله به یوازې او یوازې په ما انزل الله باندې کېږي، قرآن او سنت باندې د الله رب العالمین په نازل کړي قانون باندې به کېږي. د هغې نه اخوا قوانینو ته فیصلې وړل دا کفر دی. د جمهوریتونه او دیموکراسي دا کفر دی. ته خو نن دا خبرې بیان که په کامله طریقه باندې ته توحید بیان که بیا ګوره چې څوک دې پرېږدي او که نه دې پرېږدي. نو دې د وجې نه انبیا علیهم السلام سره په مرور د عصر او د زمانو کې هر نبی سره دا دشمني شوې ده او هغوی ته دا اخطارونه ورکړی شوي دي چې د کلي نه به دې وباسو او عملا هغې ویستلی شوي دي. نو شعیب علیه السلام ته هم دا اخطار ورکړلو چې تا به مونږ خپل کلي نه وباسو. او لتعودن یا به خامخا را واپس کېږئ فی ملتنا په دین زمونږ کې، زمونږ په دین کې به واپس کېږئ. قال ویل شعیب علیه السلام ولو کنا کارهین، اگر که یو مونږ کارهین بدګڼونکي،
اگر چې مونږ بد ګڼون کیو مونږ به واپس کیږو دا هیڅکله نشي کېدلی نو دا جواب شو قوم ته او په هغوی باندې رد شولو چې کفر او شرک ته مونږ هیڅکله واپس کیدونکي نه یو قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم که چېرته مونږ واپس شو ستاسې په دین کې نو مونږ به په دغه وخت کې په الله رب العالمین باندې دروغ جوړ کړي وي قد افترینا یقینا جوړ کړي به وي مونږ علی الله په الله باندې کذبا دروغ ان عدنا که واپس شو مونږ فی ملتکم په دین ستاسې کې ستاسې دین ته مونږ واپس شو په الله باندې به مونږ دروغ جوړ کړي وي بعد اذ نجانا الله وروسته د هغه نه چې نجات را کړی دی مونږ ته الله تعالی منها د هغې نه الله رب العالمین د شرک او کفر نه مونږ ته نجات را کړی دی د هغه نه وروسته مونږ د شرک او کفر ته واپس شو نو بیا په الله باندې مونږ دروغ جوړ کړي وي وما یکون او نه دی جایز لنا مونږ دپاره ان نعود چې واپس شو فیها په هغې کې الا ان یشاء الله ربنا الا مگر ان یشاء الله چې وغواړي الله تعالی ربنا چې رب زمونږ دی که الله وغواړي هغه جدا خبره ده وسع ربنا کل شیء علما وسع ربنا پراخه دی رب زمونږ کل شیء هر یو شي ته علما په علم کې الله هر شی خپل علم کې راګیر کړی دی علی الله توکلنا خاص په الله تعالی باندې توکلنا ځان سپارلی دی مونږ ربنا افتح اے رب زمونږ فیصله وکړه بیننا په مابین زمونږ کې وبین قومنا او په مابین د قوم زمونږ کې بالحق په حق سره په حق سره زمونږ د دوی ترمنځ فیصله وکړي وانت خیر الفاتحین وانت او ته خیر الفاتحین غوره د فیصله کوونکو نه وقال الملأ الذین کفروا من قومه کله چې د قوم شعیب علیه السلام او مؤمنانو ته اخطار ورکړلو او په اخطار باندې کله ونه شولو اوس د بلې طریقې نه کار اخلي او د شعیب علیه السلام قوم ته وایي چې ګوره د شعیب علیه السلام تابعداري م که وکړه له تاوان کې به پرېوځئ او مقصد یې دا دی چې مؤمنان د شعیب علیه السلام د تابعدارۍ نه منع کي او د حق لارې د تابعدارۍ نه منع کي دا د باطل پرستو طریقه وي په مختلفو طریقو باندې خپل کوششونه کوي کله د اخطار د طریقې نه کار اخلي کله را نرم شي ته به وایي چې دا خو زما ډېر خیرخوا دی ولیکن حقیقت کې به هغه تا ته بده اراده کړې وي تا به د حق دین نه اړئ د حق طریقې نه به دې اړئ د حق عقیدې نه به دې اړئ وقال الملأ وویل غټان والذین هغه کسانو کفرو چې کفر یې کړی و من قومه د قوم د هغه نه شعیب علیه السلام د قوم نه لئن اتبعتم خامخا که چیرې تابعداري وکړه تاسو شعیبا د شعیب علیه السلام انکم یقینا تاسې به اذن په دغه وخت کې لخاسرون خامخا د تاوان والاونه شئ تاسې به تاوانیان شئ او د تاوان والا نه به شئ نو کله چې دوی نه منع کېدل د خپل شرک او کفر نه او مؤمنانو دپاره قسمه قسم طریقې جوړولې چې د ایمان نه واړي الله رب العالمین عذاب په دوی باندې راولېږلو فاخذتهم الرجفة نو ونیول دوی لره الرجفة زلزلې فاصبحوا نو وګرځېدل یا شول دوی په دارهم په کورونو خپلو کې جاثمین پړ مخې پراته په دارهم په خپل کلي کې یا په خپلو کورونو کې جاثمین پړ مخې پراته الله رب العالمین په باندې زلزله راوستله الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها داسې الله رب العالمین تباه کړل گویا کې دلته بیخي اوسېدلي نه څوک الذين کسان كذبوا شعيبا چې دروغجنې ګڼلو شعیبا شعیب علیه السلام كأن لم يغنوا گویا کې نه اوسېدلي فيها په هغې کې داسې الله رب العالمین تباه کړل چې گویا کې دغه کلي کې او د دوی په دې کورونو کې څوک نه اوسېدلي الذين کسان كذبوا شعيبا چې دروغجنې ګڼلی او شعیبا شعیب علیه السلام كانوا شو هم الخاسرون هم دوی تاوانیان دوی تاوان والا وګرځېدل فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي الله رب العالمین قانون دا دی کله چې یو ځای کې عذاب راولي خپل نبی او پیغمبر ته چې خبر ورکوي مخکې د هغه نه او هغه پیغمبر به د هغه ځای نه ووځي او په قوم باندې الله عذاب راولي نو دې د وجې نه کله چې شعیب علیه السلام دوی ته دعوت ورکړلو دوی انکار وکړلو ایمان یې نه راوړلو نو شعیب علیه السلام د خپل قوم نه روان شولو او دوی ته ویلې چې ما د خپل رب هغه رسالت او خپل مسؤلیت مې ادا کړلو او مې رسولو فتولا پس روان شو عنهم د دوی نه وقالا وی ویلې یا قوم زما لقد ابلغتکم یقینا رسولی دی ما تاسې ته رسالات ربي پیغامونه د رب خپل
ونصحت لكم او خیر خواهی مې لټولې ده لکم ستاسې خیر خواهی مې ولټوله د دې نه وروسته چې به تاسې باندې عذاب راځي نو بس په هغه باندې ماته خفګان نشته دی وکیف عسا نو څرنګه به خفګان وکړم زه علی قوم په قوم کافرین کافرانو باندې په کافرانو قوم هلاکت او د هغوی په عذاب باندې به زه څنګه خفګان وکړم آیت کریمه دلیل دی په دې باندې چې کفارو په هلاکت او د هغوی په عذاب باندې خفګان پکار نه دی دا ناروا ده چې انسان د هغوی په هلاکت او د هغوی په تباهۍ باندې خفګان کړي الله رب العالمین کافران هلاک کړي تباهی کړي بس په باندې الحمدلله رب العالمین ویل پکار دی خوشحالي ور باندې پکار ده نه دا چې انسان خفګان وکړي چې او به هدایت لاړ او داسې یو هغسې نه بلکې قرآن کریم کې الله رب العالمین دغه واقعات د نمونې او د تګلارې او د منهج په طریقه باندې ذکر کړي دا د مؤمنانو عقیده د منهج او تګلاره به وي چې کافر هلاکیږي په هغه باندې به خوشحالیږي الحمدلله به په هغې باندې وایي وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء دا تونم د مخکې واقعو سره تعلق لري او دا نتیجه ده د مخکې واقعو او حاصل او خلاصه دا ده چې الله رب العالمین د مخکې قومونو دپاره هیڅ عذر نه دی پرېښی هر قسمه اسباب د هدایت الله رب العالمین دوی ته برابر کړي دي ولیکن دوی هدایت نه دی اخیستی تکلیفونه مشکلات سختی په دوی باندې راوستي دي دې دپاره چې دوی به الله ته عاجزي وکړي تضرع به الله رب العالمین ته وکړي او د دې ترڅنګ یې پې باندې مختلفې خوشحالۍ او راحتونه هم راوستي دي دې دپاره چې الله رب العالمین ته به شکر وباسي ولیکن دوی به دا خبره کوله چې دا خوشحالۍ او غمونه او خفګانونه وایي دا زموږ مشرانو ته هم رسېدلي دي وایي دا یو طبیعي خبره ده بس زمانه ده خوشحالۍ او خفګانونه دا ټول وایي پکې راځي نو دې خبرو نه به دوی عبرت وانه خیستلو وما ارسلنا او نه دی رالیږلی مونږ فی قریة په یو کلي کې من نبي یو نبي الا اخذنا مگر ونیول مونږ اهلها اوسېدونکي د هغې بالبأساء په مالي تکلیفونو والضراء او بدني تکلیفونو هغې باندې مو د مال تکلیفونه راوستل د بدن تکلیفونه مو په هغې باندې راوستل څه دپاره لعلهم دې دپاره چې دوی یضرعون عاجزي وکړي الله ته الله رب العالمین ته تضرع او عاجزي وکړي ثم بدلنا بیا به بدل کړلو مونږ مکان السیئة په ځای د تکلیف الحسنة ښایسته حالت ښه حالت به په دوی باندې راوستلو او هغه تکلیف به مونږ د دوی نه لرې کړلو حتی تر دې پورې عفو چې زیات به شول دوی وقالوا وبه ویلې دوی قد مس آباءنا الضراء والسراء قد مس یقینا رسیدلي دي آباءنا پلارانو زمونږ ته الضراء تکلیفونه والسراء او خوشحالینې زمونږ پلارانو ته هم داسې خوشحالینې او تکلیفونه رسیدلي دي نو دې احوالو کې به دوی فکر ونه کړلو او نه به یې د دوی نه عبرت او هدایت واخیستلو فاخذناهم نو راونیول مونږ دوی لره بغتة ناڅاپه وهم لا یشعرون او دوی نه پوهېدله دوی به غافل و الله رب العالمین به دوی راونیول ناڅاپه به په دوی باندې عذابونه راوستل ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض دې کریمه کې الله رب العالمین اشاره کوي دې قومونو سره د هدایت اسباب د نجات اسباب ورسره هغه د نجات اسباب به دوی استعمال نه کړل چې هغه ایمان او تقوا وه که دا ایمان د خلکو راوړی وي او تقوا اختیار کړی وي الله رب العالمین به د عذاب په ځای باندې دوی باندې برکتونه راورولي وي ولو انا او کچیرې یقینا اهل القرى کلو والا آمنو ایمان راوړی وی واتقوا او تقوا یې کړی وی ځان یې د شرک نه ساتلی وی الله رب العالمین په اوامرو باندې راتګ کړی وی نواهیو نه ځان ساتلی وی لفتحنا خامخا راکولاو کړی به وی مونږ علیهم په دوی باندې برکات من السماء برکات د اسمان والارض او د ځمکې نه د ځمکې او د اسمانونو برکات به مونږ په دوی باندې راکولاو کړی وی ولكن كذبوا لیکن دوی دروغجن وګڼل انبیاء علیهم السلام دروغجن وګڼل د هغې تکذیب یې وکړلو فاخذناهم نو راونیول مونږ دوی بما په سبب د هغه کانو یکسبون چې دوی به کوله دوی چې کوم اعمال کول د هغې په سبب باندې مونږ راونیول او دوی ته عذابونه ورکړل افامن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون د آیتونو نه وروسته اوس الله رب العالمین موجوده خلکو ته تخویف او ویره ورکوي الله رب العالمین د مخکینی خلکو حال ذکر کړلو
اوس تخویف او ویره ده موجوده خلکو ته چې آیا دا موجوده خلک د الله رب العالمین د عذابونو نه په امن کې دي؟ الله رب العالمین د خوب په وخت کې په دوی باندې عذاب راولي او یا د څاښت په وخت کې په دوی باندې چې دوی لوبې کوي الله رب العالمین په عذابونه راولي، دوی په امن کې دي؟ هېڅکله نه. افامن آیا په امن کې دي اهل القرى دا کلو والا ان یأتیهم د دې نه چې رابشي دوی ته بأسنا عذاب زمونږ بیاتن د شپې وهم نائمون او دوی به ودی د خوب په وخت کې دوی ته عذاب راشي دي نه په امن کې دي؟ نشي په امن کې کېدلی. او امن او آیا په امن کې دي اهل القرى دا کلو والا ان یأتیهم د دې نه چې رابشي دوی ته بأسنا عذاب زمونږ ضحا د څاښت په وخت کې وهم او دوی به یلعبون لوبې کوي، څاښت په وخت کې په لوبو کې مشغوله وي او د الله رب العالمین عذاب ورته راشي نو دوی نه په امن کې دي؟ هېڅکله نشي په امن کې کېدلی. افامنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. آیت کریمه کې تخویف دی. افامنوا آیا بې ویرې دي دوی مکر الله د عذاب د الله نه؟ الله د عذاب نه بې ویرې دي، الله د عذاب نه ویریږي دوی. فلا یأمنو پس نه بې ویرې کېږي مکر الله د عذاب د الله نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوان والا، تاوانیان قوم د الله د عذاب نه بې پروا او بې ویرې وي. کوم چې مؤمن وي الله رب العالمین د عذاب ویره به انسان سره هر وخت ملګری وي. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها. آیت کریمه کې تخویف دنیوي دی او موجوده خلکو ته هغه خلک چې هغوی ته په میراث کې د ځمکه پاتې شوي ده د مخکې قومونو نه، دوی ته دا معلومات نشته دی، دا پته ورته نشته دی چې الله رب العالمین که وغواړي د دوی د ګناهونو په سبب باندې به دوی ته عذاب ورکړي او په دې زړونو باندې به ورته مهرونه ولګوي. دا معلومات دوی ته نشته دی، دا پته دوی ته نشته دی، نو دا تخویف الله رب العالمین ورکوي. اولم یهدی آیا نه د ښکاره شوي للذین هغه کسانو ته یرثون الارض چې په میراث کې اخلي الارض ځمکه من بعد اهلها وروسته د اوسېدونکو د هغې نه. مخکې قومونه الله هلاک کړه، وروستنو ته په میراث کې دا پاتې شوله او په میراث کې دوی دا ځمکه اخلي. ان دا خبره لو نشاء که وغواړو مونږ اصبناهم وبرسو مونږ دوی ته عذاب بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی د ګناهونو په سبب باندې به دوی ته عذاب ورسو. ونتبع او مهر به وهو على قلوبهم په زړونو د دوی فهم لا يسمعون پس دوی به ناوري. الله رب العالمین به غوږونه ورکاڼه کي، زړونو باندې به ورته مهرونه ولګي او د دوی په دې بدو اعمالو په وجه باندې به دوی ته سزا ورکي. دې خبره باندې دوی نه پوهېږي او دې خبرې معلومات دوی ته نشته دی، نو دا تخویف شلو دوی ته. تلک القرآن نقص علیک من انبائها. ایت کریمه کې اوس نبی صلی الله علیه وسلم ته تسلی ورکي. د مخکې انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر شو، قوم ته د انبیاء علیهم السلام دعوت، بیا د قوم جوابونه انبیاء علیهم السلام ته. دا ټوله تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ته. نو پیغمبره نو که چېرته تا ته هم د خپل قوم او د مشرکانو نه داسې تکالیف او ضررونه رسیږي، دا مخکې واقعات مونږ ته بیان کړل. تلک القرى دغه کلی نقص بیانو مونږه علیک پتا باندې من انبائها د خبرونو د دینا، د واقعات او د خبرونو پتا باندې بیانو. ولقد جاءتهم یقینا ناغلی دوی ته رسولهم رسولان داغوی بالبینات په ښکاره دلیلونو، په ښکاره معجزات او ښکاره دلایلو باندې دوی ته انبیا او پیغمبران ناغلیو. فما کانو نو دوی لیؤمنو چې ایمان راوړی وی بما په دې وجه کذبو چې دوی انکار کړی و من قبل د مخکې نه، دی د اول نه انکار کړی و نو دی د وجه نه دوی ایمان را نه وړلو. کذالک دغسې یطبع الله مهر وهي الله تعالی علی قلوب الکافرین په زړونو د کافرانو. الله رب العالمین دغسې د کفارو په زړونو باندې مهر وهي، هغې ته هدایت نه ښکته کېږي. وما وجدنا لاکثرهم من عهد. لیکن اوس علت الله رب العالمین ذکر کوي د کفارو د عذابونو، هغه دا دی چې دوی په خپل عهد باندې وفا نه کوي. هغه عهد او وعده چې دوی په عالم الذر کې کړې وه، هغه وعده باندې دوی اکثره خلک وفا نه کوي، نو دې د وجې نه الله رب العالمین دوی ته عذابونه ورکوي. وما وجدنا او نه دي موندلي مونږ لاکثرهم د ډېرو د دوی دپاره من عهد پوروالی د لوز، د دې ډېرو خلکو لره پوروالی د لوز نه وي، په خپل لوز باندې پوروالی نه کوي.
وان وجدنا یقینا مندری دی مونږه اکثرهم زیاد د دوی لفاسقین خامخا نافرمان اکثر خلک نافرمان دي او په عهدونو باندې وفا نه کوي الله رب العالمین ځکه په دوی باندې عذابونه راولي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.